د ډیره اسماعیل خان مقامی انتظامیه د ډیراجات په نوم درې ورځنۍ د گاډیو د ریس مقابله جوړه کړې ده. د گاډیو د دې ریس شولو مقصد په براکشه د ډیره اسماعیل خان ډیپټي کمشنر ویایي ډیره اسماعیل خان خپل چې کوم ثقافت دی د هغې دپاره موږ یو ایونټ کوو، هر کال دا کیږي. پخوا به ورته میله اسپام وي، اوس د ډیراجات وي. ډیراجات مقصد دا چې د دې علاقې چې کوم ثقافت دی، کوم کلچر دی، هغه چې دی موږ په دې شیز باندې دوباره د نور ملک د نور علاقو ته وښایو چې د ډیره خان چې کوم پہچان دی هغه ګرمي یا صحرا نه ده بلکې دې کې ډېر څه دي. موږ د دې دپاره چې دا ایونټ وکړو نو د کرونا په وجه باندې زموږ هغه اولنی ایونټ چې کوم زیاتر کنټیکټ سپورټس لکه ریسلینګ شو یا کبډي شوه یا بیا دغه علاوه ګوډسواري او هغه پې موږ کینسل کړه. موږ صرف او صرف دا ایونټ پاتې کړو چې کوم 26 27 28 باندې دا کېدو زموږ. د ډیره اسماعیل خان سیمې یو مشر عمر امین ویایي چې دغې مقابلې ته په پاکستان کښې وتلي د ګاډي د ریس ډرایورون راغلي دي. ټول ټاپ ګاډي راغلي دي، ډېر ښه یو ایونټ لګیا ده. انشاءالله که مخته وخت راځي هغه چې به دا ایونټ انشاءالله پاکستان ټاپ ایونټ شي یو ایونټ دی. د پېښور نه راغلي ولو بغاړي وویل چې په مستقبل کښې و د ډیره اسماعیل خان دغې ریس کښې نور هم زیات خلک برخه واخلي. دا ډیره اسماعیل خان د جیپ ریس لپاره ډېر یو زبردست لوکیشن کې ده. هغه وجه دا ده چې سن نه له پنجاب نه له پی کې خو اسم ده او له بلوچستان نه د هر ځای یو سنټر ده. نو په فیوچر کې انشاءالله زه د ډیره اسماعیل خان ډېر ښه هغه وینم، ښه فیوچر وینم انشاءالله تعالی. دا ایونټ به را روان سیزن کې نور به هم د انشاءالله ډېر خلک پکې راځي. د یارک په مقام د ګاډیو د ګي ریس کتلو ته راغلي کسان ویایي دا پروګرام ما کتلی ماشاءالله ډېر خوند یې وکړی. مشکلات ډېر ورانو خو بس ودرېدو ما چې دا پروګرام لږ وګورو. انشاءالله الله دې داسې جاري ساتي چې ټول خوشحالي. په ډیره اسماعیل خان کښې دا اولنی اور دی چې مقامي انتظامیه په قومي سطح د ګاډیو ریس دغه مقابله جوړه کړې ده. او مقامي انتظامیه دا هم وویل چې د راون کل ستمبر اکتوبر میاشتې کښې و د ډیراجات په نوم میله یو ځل بیا د مقامي خلکو د تفریح دپاره و جوړیږي.